پرون شپه مې بیا یو شی بل ډېر کیوټ ریلایز کو، هغه دا چې کله موږ وایو دغه زموږ ټول ژوند، دغه هستي او شتون دا د یو څه وخت لپاره یې، د یو څه لنډې مودې لپاره یې، دا تل تر تله نه، یعنې یو څوک دایمي نشي پاتې کېدلی که نه. نو بیا ولې موږ له یو چا نه دا توقع کوو چې هغوی دې زموږ په ژوند کې تل تر تله یا دایمي پاتې شي؟ که یو څوک ځي نو پرېږدئ چې لاړ شي، او یو څوک غواړي چې پاتې شي پرېږدئ چې پاتې شي. که خپله تاسې د یو چا له ژوند نه غواړئ چې لاړ شئ نو ځئ لاړ شئ. ځکه زه په دې باور یم چې د هر چا خپل کرکټر معلوم دی، خپل رول معلوم دی، لکه عیناً د فلم غوندې په سکرین پلی باندې د هر چا خپل ټایم معلوم وي، خپل وخت معلوم وي. څوک زموږ په ژوند کې څومره وخت پاتې کیږي، اما مهمه چې ده چې تاسو د دې کیسې د خپل ژوند مین کرکټر باید تاسو خپل واوسئ، خپل ځان کار وکړئ.